دغو ټکو معنا خو دا ده چې دین اخلاص او اصلاح ده. اسلام اخلاص او اصلاح ده. الصحابه کرام ټول نسو صحابه کرامو پوښتنه وکړه لمن یا رسول الله، دا دین نصیحت چاته ده؟ د چا لپاره نصیحت ده؟ پوښتنه وشوه. باچا ته نصیحت ده، ورور ته نصیحت ده، زوی ته نصیحت ده، د زوی پلار ته نصیحت ده، اخلاص ده. نصیحت اخلاص ته وایي. د چا سره اخلاص ته دین ویل کېږي؟ تاسو پوهېږئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څرنګه جواب وکړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې لله دین اخلاص ده، نو الله سره دین اخلاص ده، الله سره اخلاص. بیا یو دوه مې ورته ویل دین اخلاص ده ولکتابه، د کتاب د الله سره د الله کتاب موږ تاسو ټول پېژنو، قرآن شریف ده. د قرآن شریف سره اخلاص دین اخلاص ده ولرسوله، د الله رسول سره اخلاص. او دین اخلاص ده ولأئمة المسلمين، د مسلمانانو د امراو سره مسلمانانو د